په منشیاتو کې هغه خلک قصورواره دي چې کوم چا د منشیاتو کار شروع کړی دي، کوم چا چرس هیروین پلانې دا کارونه کوي، دا ټول د الله رسول پر یو ځای بللي دي. که دا شراب خرڅوي، کې رانیسي، کې جوړوي، کې لیکي، کې وروړي، کې راوړي، دا ټولې خبرې هر شی چې نشه ولري د الله رسول هغه په هغه شي کې په شرابو کې شمارلی دي، د شرابو په حکم کې شمارلی دي. نو بیا هغه ډېر داسې مطلب مخیر خلق ستا چې هغه اسپتالونه جوړ کړي دي، هغه هیروینیان راواخله، چرسیان راواخله، هغه راواخلې په دا اسپتال یې جوړ کړی دي، ملایان یې کښېنولي دي، تبلیغیان یې کښېنولي دي، او د هغسې مطلب نور ښه خلک یې کښېنولي چې ته راسه یاره څه لار ور وښیه، زه تعلیم هم په کومه، زه کپړې هم ورکومه، زه خوراک هم ورکومه، زه دوام هم ورباندې کومه. ډېر ښه خلک سته والله. نو هغه څه ملګري راغلي، هغه ویل چې داسې یو برګېډیر ولو، هغه ویل چې یو پروګرام جوړ کړي، نو بیا به نارکوټکس والا ولو مجلس شی پر کوو. ما ورته ویل ما زه یو خبره درته وکړم. حضرت ابو هریره فرمایي وایي که مې رښتیا خبرې شروع کې سر به د چپې خوا راکاږي. ما ورته تر ټولو لوی د منشیاتو کاروبار چې کېږي هغه د نارکوټکس والا د وجې کېږي، دا چې کومه محکمه ده. ولې دا خلک راولاړ سي 1000 کیلو چرسو، هیروین، تاریاک، پلانې شی ونیوي 1000 کیلو 600 کیلو سیټ ته کښېږدي، 400 ښکاره کې و جهان ته چې موږ دا داسې د منشیات خلاف یو، اوس بیا بټن پر ووایي اور ورواچي. ښه موږ ته نه سره خبره، دا پټې خبرې دي. موږ څه په سعودي او په دوبۍ کې اوسېږو، په دا خبرو زموږ سر نه خلاصېږي. ستا د لاسه راپېښه ده. که تا کم سړی اشه ورسه، ججان لره ورسه، وکیلان لره ورسه، 1500 کیلو چرس یې نیولی دی. که غریب و هغه ولاړې 25 کاله سزا سلو، او که دا بل ول هغه وختي لا خبره ورسره کړې واخه 100 لک روپۍ پر هغه ځای موټر هم درکوي، چې څو چرس دې وړي هغه هم درکوي، تاریاک هم درکوي، هیروین هم درکوي. ستا د لاسه راپېښه ده، د ججانو د لاسه راپېښه ده، د نارکوټکس والا د لاسه راپېښه ده، هېڅ د ملایانو د وجې نه ده پېښه، هېڅ د ملایانو د لاسه نه ده پېښه. چې پېښه ده د دغه دوه د وجې پېښه ده. دریم یې دا تجار دی چې هغه ورننوتلی د هغه کار ډېر برابر. بیا موږ ته وایي مولوي صاحب تی پر ممبر د دې خلکو څه سر خلاصوئ چې دغه د منشیاتو، د چرسو، د هیروینو، د تاریاکو کاروبار نه دی جایزه. او منم نه دی جایزه، خو دا ستا خبره هم نه ده جایزه. سر دې په امان یې زورورو، سر دې په امان یې. بیا خبره دا د ستا د لاسه راپېښه ده، جج ستا د لاسه راپېښه ده، قاضي ستا د لاسه راپېښه ده، هغه لوی وکیل ستا د لاسه راپېښه ده، او تجاران ستی د لاسه راپېښه ده. بیا وایي مولوي صاحب ته پر ممبر ودې زما والا هغه نسوار کوي. نسوار والا ته څه ووایم؟ نسوار پر حرام کو، ښځې پر طلاق کو، څه وکړو؟ لمونځ ورته ناجایزه کو. اته چې دونه لوی پروګرامونه کوي او موږ ټول سره خبر یو، ویډیو دې هم ستا، ملګري دې هم ستا، انډیوالان دې هم ستا، قصې هم راته کوي، او بیا راسې برای نام پروګرام جوړ کړي. داسې مطلب چرسیان دي، هیروینیان دي، هغه یې نیولي دي، او بیا دغه دي څوک یو سړی تعلیم ورباندې کوي، یو سړی علاج ورباندې کوي. چې کوم څوک تعلیم او علاج ورباندې کوي هغه د الله تر قیامت ته ژوندي لري، چې کوم څوک یې مرسته او مدد کوي هغه د الله تر قیامت ته ژوندي لري. او پاته دا نور سلو چې دا انسانان یې تباه کو، معاشره یې تباه کا، ولس یې تباه کوي، وطن یې تباه کوي، د انسانانو کښې بچان. الله اکبر. دا اوس کې سړی راغلی والمولوي صاحب یوه سپین سرې ښځه په شیشه اخته سوې وه، سپین سرې ښځه په شیشه. بیا مې ډېر کوشش وکړ، علاج وخوا بله خوا، بیا اوس الحمدلله دا ښه ده. سپین سرې ښځه چا مخته کړه؟ به دې چا اخته کړه؟ ملایان، تبلیغیان، مجاهدین، دا زموږ د ولس سپین ږیرو یا تجارانو دا ته یې مخته کړله. ولاړ والله کسې نارکوټکس والا ته په خبر وې 15 کسان دې نیول، 15 ستا یارانو هغه دې لکول. ولاړ والله کسې. او قاضي صاحب، جج صاحب، ولاړ والله کسې. ستا د لاسه دا ولس تباه دی، ستا د لاسه دا وطن تباه دی. ورسه وګوره په نالیانو کې دا شنه یخته پراته وو، دا د خلکو زامن، دا ښایسته بچیان. ورسې پوښتنه وکړئ. او هغه ملایان هم ورسره شامل کړي چې فتوا یې ورکړې ده، اور که وایستې ملایان ور واچوي. دا نه ده چې خالي دغه مجرمان دي، اول ملایان مجرمان دي چې و تجارانو ته دا فتوا ورکړې ده.
ما تیره جمعه درته ویله د هغه مولوي صاحب سبب فتوا اخلي چې د ده یو زوی و شیرین زوی و واده یې ورکړی و 3 بچیان یې و د هغه بیا ولاړې په هیروینو په چرس اخته سو بیا په نالۍ کې پروت ولو بیا به ګرده شپه ورک کو په 3 میاشتې کور ته نه راتلی بیا ښځه جنې ولاړه نو ژور جنې ولاړه اوس مولوي صاحب له ورته مولوي صاحب چرس خرڅول څنګه دی قاضي صاحب څنګه دی محترم مفتی صاحب څنګه دی شیخ القرآن والحدیث څنګه دی دا خبره کې اوس ټول جایز دی بیا یې وکړه که نه یې مه کوه صحیح څه نو دا د هغه چا څه پوښتنه وکړه خیر